د ابوبکر رضی الله عنه څخه روایت ذکر کړی دی. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي کله چې موږ 4 کسان د هجرت په 2مه ورځ روان سولو موږ هیچا تعقیب نه کړو تر څو چې سراقه بن مالک المدلجي رضی الله عنه چې لا مسلمان سوی نه و راپسې راورسېدی. کله چې ما ولیدی چې هغه پر آس زموږ پسې را روان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل یو څوک راپسې را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل مه بیریږه. ما ورته وویله زما سره ستا فکر دی پر خپل ځان نه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل الله جل جلاله به یې دفع وکړي تر څو چې هغه بالکل را نږدې سو. قدرمنو اوریدونکو نور تفصیل د سراقه بن مالک رضی الله عنه څخه واورئ. سراقه بن مالک المدلجي رضی الله عنه فرمایي چې قریشو انعام وټاکئ چې هر چا که د محمد صلی الله علیه وسلم سر راوړی یا یې ژوندی راوستی نو 100 اوښان او نور مال ورکوو. نو موږ خپل د قوم بني مدلج په یوه غونډه کې وو چې یو نفر راغی. هغه وویل تا ته خو انعام معلوم دی چې هر چا که محمد صلی الله علیه وسلم ووژی یا یې ژوندی راوستی نو هغه ته دا انعام ورکول کیږي. خو اوس ماته یو څه خلک په مخه راغلل هغوی مې په لاره کې ولیدل کیدای سي چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري یې وي. ما فکر وکړی چې ته خو ښه تکړه مضبوط آس لري ښه غشي ویشتونکی او توره چلونکی یې ډېر ښه چانس دی باید دغه انعام وګټې او انعام هم بیخي زیات و. ما هم سوچ او لږ فکر وکی تر هغه وخته چې د قوم فکر بل طرف ته ولاړ سي. ورته ومې ویله نه هغوی نه دي د پلاني قوم اوښان نادرکه سوي دي په هغوی پسې ګرځي. کله چې مې د قوم د خلکو پام بدل کی او هغوی په بله خبره لګیا سول زه ورڅخه راووتلم او خپلې مینځې ته مې وویل زما آس تیار کړه. هغې آس تیار کی او ما په غشو پال ونیوی. هغه سم ووتی. نیزه مې په مځکه کې ښخه کړه هغه هم سمه راووتله. نو پوه سوم چې کامیاب یم. نو پر آس سپور سوم او آس مې وځغلوی تر څو چې مې د سفر په 2مه ورځ یو څوک په نظر راغلل چې روان دي. زه ګړندی سوم ځان مې ورورسوی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته نه کتله فقط ابوبکر رضی الله عنه راته کتل. کله چې د یوه کس په اندازه ورنږدې سوم د آس لاسونه یا مخکنۍ پښې یې په مځکه ننوتلې. آس تر سینې پورې پټ سو. زه ورڅخه راشوه سولم. زه راپورته سوم نیزه مې راوایستله خو لاس مې شل سو. نو زه پوه سوم چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم برکت دی. غږ مې ورباندې وکی چې دعا راته وکړه چې آس مې خلاص سي زه به بیرته وګرځم او په مقابل کې به د هغه چا سترګې ړندې کړم چې په تاسو پسې را روان وي. یعنې زه به ورته ووایم ما دغه لار ولټوله تر مدینې منورې پر دغه لار باندې نسته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه زما آس مځکې پرېښودی. کله چې ما مځکې ته وکتل د هغه ځای چې د آس پښې پکښې ښخې وې د لوګي په شان دود اسمان ته پورته سو. زما په زړه کې بیا د اوښانو تمه پیدا سوه. بیا مې تورې ته لاس کوي بیا مې لاس شل سو. 3 ځله ما دغه غلط حرکت وکی خو کامیابه نه سوم. بیا مې ورته وویل ما ته دعا وکړه زما ټول سامان تاسو واخلی فقط چې زه خلاصم. هغوی وفرمایل موږ ته ستا د سامان ضرورت نسته. بیا مې ورسره کلکه وعده وکړه او زما لاس روغ سو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل هغه وخت به ته څومره خوشحاله یې چې د کسرا د لاسونو بنګړي په لاسو کې واچوې تر غاړې دې ورسیږي او د سرو زرو واسکټ یا کوټ واغوندې تاج یې پر سر کښېږدې. ما ورته وویله زه او د کسرا د لاسو د سرو زرو بنګړي په لاس کې اچول تاج پر سرول د زغرو اغوستل بیا د سرو زرو واسکټ غاړې ته اچول دا کار کېدل خو عجیبه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله هو همداسې به کیږي. نو زه پوه سوم چې د ده خبره رښتیا کېدونکې ده. ورته ومې ویل ما ته امن راکولی سئ که زه وغواړم بیا تاسو ته بې له ویرې درسم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. بیا د عامر بن فهیره غلام په واسطه پر پوسته کې یو د امن لیک راته ولیکئ. بیا زه بیرته راستون سوم. خپله وعده مې پوره کړه. هر څوک چې به مې په مخه راغی ما به ورته ویل دغه لار ما ټوله ولټوله هیڅوک نسته ځانونه مه ستړي کوئ. نو ابو جهل خبر سو چې سراقه بن مالک وایي ځانونه مه ستړي کوئ. هغوی مدینې منورې ته ورسېدل.
نو زه یې ملامت کړم چې ستا څخه ولې بچ سول. قدرمنو اوریدونکو، د سراقه بن مالک اسلام به د هغه په سیرت کې بیان سي انشاء الله تعالی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک نهمه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله